ملا یعقوب د سلګونه ځواکونو سره د اندراب جګړې مهار لپاره بغلان ته تللی. د بغلان ولایت له اندراب څخه سیمه ییزې سرچینو هشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب د جګړې د مدیریت په موخه دغه ولسوالۍ ته تللی دی. دغه سرچینې زیاتوي چې د طالبانو دغه جګپوړی چارواکی د پنجشنبې په ورځ د سرطان په 23مه نیټه په اندراب ولسوالۍ کې د دغه ډلې د ځواکونو په منځ کې موجود و. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ورته وخت کې اندراب ته د طالبانو د سرې قطعې د دفاع سرپرست وزیر هم د هوا له لارې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو یو شمېر جنګي ځواکونه لیږلي دي. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې طالب ډلې د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو د ځپلو په هدف د خوست او د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ ته سلګونه جنګي ځواکونه استولي دي. سرچینې وایي چې د بغلان غرونو ته هم د الوتکو له لارې سلګونه ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. بلخوا طالبان وایي د دیني عالمانو وژل د فاسدو عناصرو کار دی. طالبان په کابل کې د سلفي علماو د رئیس د وژلو په غبرګون کې وایي چې د دیني عالمانو وژل د فاسدو کسانو کار دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه د چنګاښ په 23مه نیټه د یو ټویټ په خپرولو سره ویلي چې د دیني عالمانو وژل د فاسدو عناصرو کار دی چې غواړي د مسلمانانو ترمنځ فتنه او بدګماني رامنځته کړي. هغه زیاته کړه شیخ صاحب سرداروري له اسلامي امارت سره بیعت کړی و او له امارت سره مخالفت بغاوت باله او د فتنهګرو مخالف و. مجاهد جوته کړې ده چې د دغه پیښو عاملان به ونیول شي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.